اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. د غل نیولو یو بل ډیر زبردست طریقه او ډیر اسانم. بعض وخت کې کورونو کې غلاګانې کیږي یا د زنانو نه کیږي یا داسې دکان کې خلک خپل احتیاط هم کوي او بیا هم د هغې نه دراز نه پیسې وځي څه پته ورته نه لګي. بعضې کسان سو شاګرداني بعضې خلک کور کې جاینټ فیملی ده نو پای کې ورورونه او خورزې او لیورونه او دا ټول خاندان کسان وځي را نوځي زنانه او نو بیا پته نه لګي چې دا شی چا اوچت کو. نو دا یو پریشان کن خبرې چې اوس که چا باندې ګوته ږدي او هغه نه یې کړي نو هم لانجه ترې جوړېږي چې تاسو ولې په موږ باندې دا د غلا دعوه وکړله. نو هغه سړی حیران شي چې اوس بار نه خو غل راغلی نه دی، غلا هم د دې غل هم په دې کور کې موجود دی، هم د دې کور سړي چا کړی ده چې کوم کسان زموږ د کمرو کې یا دکان کې کینی پاسي. نو د داسې غل معلومولو دپاره ډېر زبردست عمل دی. هغه داسې حساب دی چې دا کوم حروف تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا حروف به په یو کاغذ باندې ولیکئ او دا د کوم سړي نه چې غلا شوې ده نو هغه غلا والا سړی چې کوم دا به بالغ کې دننه کېږي او په دې باندې به سر کېږي، دې باندې به وده شي یو ورځې دوه ورځې درې ورځې هفتې. نو دې کې به داسې یوازې هم ونه شي چې صرف په تاسو ته غل په نظر راشي. هغه غل چې په کومه طریقه باندې غلا کړي او هغه ټول کوم ریکارډینګ چې کوم دی هغه منظر چې کوم دی هغه ټول منظر به تا ته وشي چې هغه غل په دې طریقه راغی او داسې چلې وکړو داسې چلې وکړو لکه بلکل سړي ته چې یو فلم چلیږي. نو په خوب کې به هغه ته هغه ټوله طریقه ښکاره شي چې ده په دې طریقه غلا کړې ده. نو ته بیا هغه ته ویلی هم شي چې تا زمونږ دا شی په دې طریقه اوچت کړی دی، په دې طریقه رالې کمرې ته راننوتې دا دراز دې کولاو کړو بیا دې دومره پیسې واخیستې بیا داسې ووتې نو ټول منظر به ورته ښکاره شي او کم چې ستا غل دی بس په هغه باندې به ګوته کېږدي. هغه ته وایي چې په حیا کې دا شی راته واپس کړه که پیسې که سونې که ارسي. دا ډېر مجرب عمل دی او بس دا تاسو عام تاسو ټولو ته چې کوم څومره خویندې وروڼه یې ته اجازت دی د غلا معلومولو دپاره ما طریق مه کوئ، دا تاسو پخپله کولی شئ او ډېر اسان طریقه د دې کې څه شته دی نه. څوک پخپله چا تعلیم نه وي نو بل چاته وو یا بدله ولیکي او بس دا هر سړی دا بعضې اعمال چې دا پخپله کوئ انشاءالله بیا به د یو نوي او ډېر بهترین عمل سره ستاسو خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم د الله په امان.